السلام علیکم دوستانو، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. دوستانو د یا مالکو وظیفه نن در سره شریک کوم چې نهایت مجربه وظیفه ده. یا مالکو سی نوم دی الله پاک جل جلاله، د نوم دی الله تعالی دا معنا یې ده ای باچا. که په دنیا کې ځان له فقر خلاصول غواړي او د باچي او رتبې ته ځان رسول غواړي، د دې وظیفې عمل وکړه. ان شاء الله دی الله پاک جل جلاله دغه نوم چې الله تعالی مالک دی ټول دنیا، دی ټول مخلوق، دی ټول نړۍ ده. الله پاک جل جلاله به تا په خپل دور په خپل زمانه کې هم دی موجوده علاقې دی موجودی زمانه باچا جوړ کړي. یعنی داسې به دی باچا کې چې چاته به محتاج کړل نشي، داسې به باچا چې چاته به لاس پورته نه کې، داسې به باچا چې د خلکو پر زړونو به حکومت وکړي، داسې به باچا چې مثلا د خلکو په زړونو کې به ځای پیدا کړي او خلکو ته به محبوب سي، او داسې به د الله پاک جل جلاله مثلا باچا کې چې چاته به محتاج نشي، نیسمن به نشي، فقیر به نشي، غریب به نشي. که دغه دی وی وظیفې عمل وکړي چې دغه وظیفه نوم دی الله تعالی یا مالکو. الله تعالی د دې دنیا هم مالک ده، هم باچا ده، د ورځې د جزا چې آخرت ورځ ده د هغه هم باچا ده. الله تعالی د دواړو دنیاو د دواړو جهانو مالک او باچا ده. دوستانو د یا مالک وظیفه نهایت اسانه وظیفه ده او نهایت مجرب وظیفه هم ده او به انتها زیات کمالات په دې وظیفه کې پروت دي. یعنی دا وظیفه چې مثلا څومره پر خلو باندې کوچنی ده یا مالکو، دغه سی کوچنی نو بیا مبولی سی مثلا د دې عمل مثلا د دې تاثیر هم داسې کوچنی ده نه، په دې کې داسې به انتها طاقت او قدرت پروت ده چې انسان له فرش او عرش ته رسوي، انسان له فقر او باچی ته رسوي، انسان له غریبی او سرمایه‌داری ته رسوي. دا یو وظیفه ځکه چې په دې نوم دی الله تعالی کې دا خصوصیات او دا کمالات پراته دي. محترمینو، د لیلۃ القدر د شپو کې چې بیا وایي بیا بیخي مجرب عمل ده. دا وظیفه دوستانو د شپږویشتم په شپه باندې هم کولی شي، د اوویشتم په شپه باندې هم چې هغه ټولو شپو سردار، د ټول کال سردار او ورځ چې ده شپه چې ده هغه دغه د اوویشتم شپه ده. یعنی دغه د رمضان میاشت ده په دې ټولو 12 میاشتو کې چې بهترینه میاشت ده، الله ته خوښه میاشت ده او د عبادت میاشت ده او د قبولیت میاشت ده، هغه د رمضان ده. خو رمضان چې بیا په چا باندې منور ده، رمضان چې په چا باندې ښایسته ده، هغه د اوویشتم شپه ده. یا د اوویشتم یا د اخرنی تاک شپې، خو زیات امکان د اوویشتم شپه ده، هغه د رانږدې کېدو یا را رسېدلې ده. په بعضې هیوادونو کې د اوویشتم شپه مثلا داسې یي چې په 25 تاریخ دی د 2023 کال په 25 تاریخ باندې چې کومه شپه یي هغه شپه د اوویشتم بلل کېږي چې د هفتې شپه ده. یا په بعضی هیوادونو کې مثلا په هغه شپږم تاریخ باندې د اتوار په شپه باندې دغه د اوویشتم شپه بلل کېږي. خو که په هر وخت کې و مثلا ستاسو په هیواد ستاسو په ملک کې دا وظیفه کوشش وکړئ په هغه شپه باندې هم ډیر وکړئ، ځکه چې د قبولیت چې بهترینه شپه ده هغه دغه ده د ورکړې چې د الله تعالی له طرف له غیبي خزانو څخه بهترینه شپه چې ده هغه دغه ده، او الله تعالی چې خپل خزانه خلاصوي بلا کیف او اسمان مثلا د دنیا او اسمان ترازی او دا وایي چې څو غواړي زما بنده لما څخه زه ورکم، مغفرت د ګناهونو غواړي چې زه مغفرت ورته وکم، او مال او دولت غواړي، له مشکلات څخه خلاصون غواړي، اولاد غواړي، رشتہ نکاح غواړي، د محبت په باب چې د څه په باب باندې د خاص ماته کوي ودی کې چې خاص قبول کړم. نو دوستان دغه یو وظیفه دی وکړي او د دې وظیفې ورد دی وکړي، په دې شپه باندې کوشش دی وکړي. ډیر اسانه مجرب عمل ده، هر کس هر نارینه زنانه کولای شي کې قران کریم تلاوت زده وي کې نوې زده
خدا یاد ساتي بعضی کسان داسې وي مثلا چې وایي اودس نه وي ویلی څوک یې نسو ویلی خو ښه تر ښه بغیر له اوداسه یې مه وایاست لیکن په اوداسه بغیر له اوداسه چې ووایاست که په اوداسه ووایاست ثواب یې ډېر ده خو بغیر له اوداسه چې ووایاست هېڅ مشکل نه لري په دې کې کم ګناه کار نشته او هغه زنانې په هغه مخصوصو د مرض په ورځو کې هم ویلی شي په دې کې هېڅ حرج نشته خو د جنابت په حال کې لا هم ویل کېدلی شي د بې غسلي په حال کې لا هم ویل کېدلی شي خو یاد ساتئ یوه خبره په دغه شپه باندې ملایکې و هر کور ته ورځي و هر ځای کې چې عبادت شروع ورځي خو هغه انسان ته نه ورځي چې هغه بغیر له ضرورته جنوب پاته کړل شوی ناست وي یا بغیر له ضرورته په ناروا حالت باندې مثلا پر ځان باندې غسل واجب کړی وي هغه انسان و هغه علاقې ته و هغه کور ته د ملایکې د رحمت نه ور داخلېږي په دې شپه باندې نو دوستانو دغه وظیفه در سره شریکه کوم کوشش وکړئ دغه وظیفه وکړئ انشاءالله کې د شپږویشتم په شپه کوئ کې د اوویشتم په شپه باندې کوئ دا وظیفه د یا مالکو د وظیفې عمل دا ده مثلا په شپه کې وکړئ مثلا کې ماښام له لمانځه نه بعد نیولې د صبح صادقه پورې په دې دوران کې که تر دې مخکې 2 رکعاته نفل کوئ په وس مو پوره وي خو په بیا کې نسئ کولی کم مشکل کم حرج پکې نشته مثلا د دعا د قبولیت لپاره یا کوئ د حاجت د پوره کولو لپاره یا کوئ نو دا وظیفه د دې ورد مثلا که په مسجد کې یاست که په کور کې یاست له لمانځه نه بعد یا ماښام یا ماخستن هغه د اتحیاتو په شکل کې چې ناست یاست 200 واره به دا تورې ووایاست خو تر دې مخکې به 1 وارې ضرور یا 3 وارې درود شریف اللهم صل علی مبارک چې درود ابراهیمي ده دا ووایه له هغه نه بعد 200 واره یا مالکو په ذهن او تصور کې به دې هم دا وي چې الله تعالی باچا او مالک ته د ټولې نړۍ نو کله چې د دا ووایئ 200 واره په پای کې بیا 3 واره درود شریف ووایه پر ځان باندې راجوف کړه الله پاک جل جلاله به له ټولو بیماریو څخه وساتي او له هغه نه بعد دعا وکړه په ډېره عاجزي په ډېره خشوع سره دعا وکړه په خلوص یقین او نیت سره مثلا د خپل نیت د خپل ذهن ټول پر دې دعا باندې را کنټرول کړه انشاءالله دعا دې قبلیږي په دعا کې خپل هغه جائز حاجتونه الله ته پیش کړه هغه جائز خواهشونه هغه جائز مرادونه چې د څه په باب باندې کوي انشاءالله دعا دې قبلیږي په دغو شپو کې 28 په شپه هم وکړئ د 28 په شپه هم په دواړو شپو چې وکړئ خو بیخي ښه ده دا وظیفه وکړئ انشاءالله دعا به دې قبوله شي الله تعالی دې وکړي چې دا وظیفه تاسو وکړئ په یقین او عقیده سره او موږ ته دعا وکړو موږ به تاسو ته کوو الله تعالی مو تل په خپلو کارونو کې کامیاب او خوشحاله لره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته